بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د کیم ورلډ سره زه یم جمیل محمد یو ځل بیا امید دی تاسو به روغ جوړ یې په دې وخت کې د پېښور پریس کلب او د ریلوے سټیشن مخامخ چې کوم دی د پېښور امن پاسون په نوم باندې یو مارچ روان دی دلته په ګڼ تعداد کې پښتانه راوتي دي خصوصي زلمیان پکې دي زنانه دي پکې دغه غوښتنه کوي چې پښتانه ولې بار بار ټارګټ کیږي پښتنو ته ولې تحفظ نشته پښتون ولې د دې نشانه دی د دې مارچ نه د پښتون امن تحریک او د پی ټی ایم سربراہ چې کوم دی منظور پښتون صاحب هم راځي وینا به کوي خو بهرحال دې ټایم کې موږ سره دلته زنانه موجودې دي د هغوی نه به پوښتنه کوو چې د دې مارچ مقصد څه دی د دې پاڅون او دوی څومره پورې غوښتنې کوي د حکومتي ادارو نه د ریاستي ادارو نه د امن په باره کې اداره ته تفصیلا خبر وکړي. السلام علیکم زما نامه عایشه ده عایشه خلیل او زما تعلق پېښور سره دی. مونږ چې کله نه راغټ شوي یو سترګې م کلو کړي دي همدغه بم دماکې دي همدغه وینه ده چې د خپل په دې پېښور په دې خوره باندې تویږي کله زمونږ میندې کونډېږي او کله م خویندې دغه بم دماکو کې زخمی شوي ولې اخر زمونږ قصور څه دی صرف پښتانه یو د دې د وجې مونږ صرف دې نه دا تپوس کوو چې دا سلسله به تر کومه پورې سټارټي دا به تر کومه پورې چلي مونږ سره زمونږ وینه به تر کومه په دې خاوره باندې دی تویي بس صرف جواب دی مونږ ته راکړي مونږ نور صرف امن غوښتو والا خلک یو امن غواړو دی نه زمونږ نور څه هغه نشته د دې چې کوم دا بل ملک ولې نه دی دا خو مونږ وایو چې افغانستان والا سلسله ده افغانستان بل ملک سره دا څیز ولې نه کوي چې هغه کوي چې دا سیمه کې امن نه راولي نو هغوی به بیا دا څیز نورو کې ملکونو کې هم کړی خو نه دا زموږ څه خپله دننه څه مسله ده چې هغوی کې دا پښتانه چې دی هغه ټارګټ کیږي دا راته ووایه میډم چې د بدامنۍ له کبله ډېر ځوانان بهر ملکونو ته روان دي زموږ تعلیم یافته ځوان دا زموږ د دې خاورې دپاره څومره د نقصان خبره ده ډیره د نقصان خبره ده چې تر څو امن نه ستا ملک کې کاروبار نشته زموږ سیاحت دلته نشته حالانکه خیبر پښتونخوا به انتهایي ښایسته ده دلته د سیر دپاره ډېر زیات ځایونه دي خو چې دلته امن نشته څوک به راځي تعلیم زموږ خراب دی دا سلسله سټارټ د تعلیم چې دی هغه به دلته بالکل بند شي خراب به دلته به بم دماکو کې هم بیا زموږ ماشومان زموږ وروڼه خویندې به هغوی کې لاسونه خپې به الوتي وینه به دلته هغوی بیا تویږي نو چې تر څو امن نه راغلی دا څیز خو نه ودرېږي دا څیز چې دی دا بم دماکې سلسله چې سټارټ ته دا به روانه وي او دې کې به هم زموږ په رنګې خلک چې دی غریب عوام چې دی هغه به پکې دغه رنګ کې وینه تویوي بالکل دا وخت یو بل ملګری موږ سره موجود دی عثمان شکور د هغه نه به پوښتنه کوو دا راته ووایه ورور جانه چې امن څومره ضروري دی خاورې دپاره او خلک خو راپاڅېدل غوښتنه څه کوي تاسو بس غوښتنه خو دا ولسي پاڅون چې دی یا چې په دې پښتنه خاوره باندې څونه پاڅونونه کېږي د دې یوازینۍ مدعا دا ده چې په دې خاوره باندې امن راشي چېرته چې موږ ژوند کوو چېرته چې خوشحالي نو هلته به ورسره خامخا امن وي نو که امن وي نو موږ به ژوند کوو موږ به د هر څه نه مخکې امن ضروري ده نو بغیر د مسکاک هر څه کېږي بغیر د تعلیم هر څه کېږي خو چې امن نه نو د دې نه بغیر ژوند نه کېږي زموږ که بیا د تعلیمي ادارو خبرې وکړو نو هغه ټولې داسې دي چې هغه خسته کن حال دی تاسو ته پته ده فاټا که موږ واخلو که د دې ځایونو حالات موږ وګورو نو د امن ډېر زیات ضرورت دی بیا موږ خو به د عوامو خو به یو خبره بیل طرف ته بیا چې په پولیسو باندې کېږي نو لکه مطلب ډېره تشویشناکه خبره ده چې په یو اداره چې کوم زموږ محافظ دي په هغوی باندې دغه شانې حملې کړي نو ډېره د خفګان خبره ده جی بالکل یو بل ملګری هم دې وخت کې موږ سره موجود دی چونکې دغه امن پاسون روان دی تاسو په خپله هینه هم دې ملګري سره هم خبره کوو چې تحفظ د چا نه غواړو ولې چې کوم محافظین دي هغه په خپله په ټارګټ باندې دي هغه په خپله دغه دي په نشانه باندې دي د دې یو بل ملګري نه به پوښتنه کوو ملګري دا راته ووایه چې څومره پورې د امن ضرورت دی په دې خاوره باندې تاسو غوښتنه نن څه ده په دې پاسون د ټولو نه اهم سوال چې دی چې هغه دا دی چې موږ دلته راغونډ شوي څه دپاره یو وجه څه ده د ټول نه غټه خبر دا ده موږ ډېر څه نه غواړو خو موږ دا نور ترقي یافته ملکونه چې څه غواړو هغوی څنګه د امن دپاره ژوند تیری هغه شان موږ صرف غواړو موږ نور هیڅ هم نه غواړو موږ هم یو ابایډن سټیزن یو موږ هم ټیکس ورکوو د پاکستان چې کوم قانون دی د هغې موږ قدر کوو نور موږ ته څه ضرورت نه د ادارې خلاف راوتي یو نه د چا سره دښمني زموږ شته نه نور څه غواړو خو صرف د موږ زموږ په طریقه باندې په امن څنګه چې دا نور خلک په امن سره اوسېږي داسې د موږ هم امن سره پرېږدي زموږ دا ځمکه د ترهګرۍ بالکل ځوانان هم دغه وایي چې موږ د امن سره پرېږدي ځوانانو سره سره هلته قبایلي مشران هم راغلي دي د یو قبایلي مشر نه به تپوس کوو چې دغه څه اظهار خیال دی په دې حوالې سره امن څومره ضروري دی مشر دا راته ووایه چې قبایلي علاقې څومره غیر محفوظې دي په دې وخت کې او زموږ پښتنه سیمه په دې وخت کې څومره غیر محفوظه ده او چې کوم د تحفظ خلک دی په خپله په ټارګټ دي نو تاسو امن د چا نه غواړئ داسې ده وروره چې موږ قبایلي علاقې خو د څلوېښتو کالو نه په حالت جنګ کې دي دا خو یو دغه ده مورچه ده
خو دا ده چې موږ قربانیانې ورکولې د ملک دپاره چې دوی ویل موږ ملک بچ کوو. اوس خو د ملک بچ کېدو خبره هم نشته. امریکا هم لاړه او روس هم لاړه او خبره دا ده دا د ډالرو لپاره جنګ و. په دې جنګ باندې اوس ټول ولس پوه شوی دی. دا ډرامې وې دا ضرب عضب او برېښنا او پلانې اپریشنونه څومره وو دا لوټ مار دپاره شوي. 1100 روپۍ پوج خوري، 600 پولیس خوري، 900 عدلیه خوري، 3000 عربه روپۍ خرڅ کوم زه او بیا د هغې باوجود هم زه محفوظ نه یم. پولیس محفوظ نه دی، عوام محفوظ نه دی. دا سومالي لکه دا ملک دی وروره. دې کې دا هر څوک خپل کار نه کوي. پوج په پردي کار کې ګوتې وایي، د سیاستدانان په پردي کار کې ګوتې وایي. څو پورې چې په آیین باندې پوره عمل درآمد نه شوی زمونږ او د حکومت د عوامو د ریاست په منځ کې یو عمراني معاهده چې آیین ورته وایي په دې آیین به زه هم چلېږم دی به هم چلېږي او که دی دغسې 15 کاله وشو آیین د خپو لاندې کوي نو دا ملک به نور هم غر کېږي. دا به بربادۍ طرف ته ځي. په آیین باندې مکمل عمل درآمد پکار دی او دا دهشتګردي دا روزګار دا ډرامې په دې باندې ولس پوه دی دا دې بندې کړی. بالکل دغه غوښتنه کوي دلته مشران هم غوښتنه کوي، کشران هم غوښتنه کوي چې دا ډرامه بازۍ دې بند کړی شي، دماکي دې بند کړی شي، امن دې بحال کړي. د کیمپ ورلډ سره اوس انشاءالله وختاً فوختاً به موږ تاسو سره نور پروګرامونه هم شریکوو. ستاسو یو جهان مننه، مهرباني.